بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد دانش، جناب دکتر سب عبدالله، جناب مسلم سب، جناب وزیر سب دفاع، استاد مرگ، تمام بزرگان، خواهرای گرامی، اطفال عزیز، هموطنان گرامی، بیرق جزء افتخارات چند هزار ساله ماست. شهر بلخ به نام شهر بیرق‌های افراشته یاد میشد و از دور نماد بیرق نمونه افتخار افغان‌ها بود و است. ابو مسلم خراسانی با بیرق‌های سیاه خود بنیاد امپراتوری عباسی را گذاشت. ملاله قهرمان ملی ما در میوند بیرق بالا کرد. از تجارب که من هیچ وقت از یادم نخواهد رفت، در نیمروز 20 سال پیش بود، یک عسکر برای 20 سال متواتر از زمان داود خان تا ایجاد حکومت کرزی، حکومت موقت در زمان کرزی، یک بیرق در طول سرحد ما با ایران نگاه داشته بود. از پیش پرسان کردن که چرا؟ جوابشی بود که این امانت ملی به ما سپرده شده بود، با وجود که بیرق تکش توتت شده بود و عسکر یونیفرم درست بجا نداشت، این را حفظ کرده بود. اینی نمونه یک ملت واحد، یک ملت معتقد به آزادی خود است. و فراموش نکنین کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله در بیرق ما درج است. نه اول خبره دی واضحی مسلمانیو او تر ابده پورې به مسلمان یو. دلته واضح وضاحت غواړم ورکړم. هغه شریعت، هغه احکام چې د علمای کرام د 1400 کالو د هلو ځلو محصول دي او اموږ د معززو اهل د عرفان د صوفیانو او د دې نتیجه ده. هغه اسلام چې موږ په زړونو کې ده، هغه د 99.99% د افغانستان د ټولو وطنوالو مقدس عقاید او دین ده. اوس څو نفره پیدا سوي دي، څو معدود و مدرسون په تعبیر باندې غواړي د دې مقدس دین څیره واړوي. مولوی صاحب بلیغ، مولوی صاحب لودین و علمای دیگه ما، احمدی صاحب، ناطقی صاحب، در مذاکرات در دوحه بار امرای طالبان موضوع احکام قرآن شریف و شریعت مطرح کردن. اینا حاضر نشدن که در این ساحه در مباحثه امرای علمای ما بید. بنابراین نقطه واضح که حمایت و تأکید تمام علمای دینی مبین اسلام داره و در جلسه عربستان سعودی بازم تأکید شد به شمول علمای پاکستان. این جنگ هیچ نوع مشروعیت اسلامی نداره. اسلام باندې موږ ټول یو او باید دا خپل مقدس میراث ولو او په مخ کې لاړ شو. دوم
بیرق زموږ د ویاړ او د وحدت نښه ده. نن هر یو موږ د ملي ځواکونه چې دلته درېدلي دي د بیرق د ساتنې دپاره، د بیرق د پالنې دپاره، د بیرق د احترام دپاره هره ورځ وینه ورکوي. زه د امنیتي او دفاعي قواو نه د زړه له کومې نه مننه کوم. تاسې شهیدان د دې ټول ملت شهیدان دي او ټول موږ چې دلته کېناستلي یو او تاسې د خدمتګارانو حیثیت لرو او خاصتا زه ژمنم دا ده چې تاسې به ګنده ګرځو. جناب وزیر صاحب دفاع به نمایندگی تمام ملت از شما و تمام منصوبین پر افتخار قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز تشکر میکنم. موین سه ارشد امنیتی، مسئولین دیگه ما کشیدن، مسئولیت امنیت ملی بلوچزاده صاحب، همه به افتخار شما ما مینازیم و تعهدی از این ملت همراهتان است که پشت هر شهید و مجروح این نهادهای پر افتخار ما توجه خواهد کردیم. ممنون. ورزشکارای ما این بیرق پر افتخار در تمام دنیا به اعتزاز آوردن و هر باره که به حیث فرد یا به حیث یک تیم تشکر مهربانی کنن از حضورتان و از زحماتتان و از دستاوردهایتان از صمیم قلب تشکر میکنم و تمام ورزشکارای دیگرم تبریکی میتونم. مهربانی کنید. یادتان است که اولین بار که بیرق ما در مسابقات بین‌المللی به اهتزاز آمد تمام مردم کف زدن و در تمام مسابقات که در کشورهای بیرونی دایر میشه افغانای مقیم از این کشورها با بیرق ملی با وحدت کامل و با اتفاق کامل به تقویت قوای ما میاد. میرمنو د افغانستان نه زمانه نکوم چې همیشه د ملال مثال تاسې که ژوندی ده و از استادگیتان سر ارزش هایی که جمهوری اسلامی افغانستان از اون نمایندگی میکنه و بیرق بازم سمبل و نمونه عزیز از صمیم قلب تشکر میکنم. زنای قهرمان ما که دیگه شیشتن روزانه قهرمانی میکنن و از انسجام، اتحاد و همبستگیتان شما فاصله زن تعلیم یافته و زن آگاه اما تعلیم که حاصل از تجربه است، زن شهری و دیهاتی، زن کوچی، دختر و نسل‌های سابقه نسل‌ها را با اتحاد آوردین. از اتحاد نسل‌های زنای افغانستان و از موقف قویتان در حمایت جمهوریت و بیرق ملی ما تشکر میکنم. زوانان نن دی بیرق ته زوانان د څه پایس ګوري د هیلې مثال بوري. په یادم دی چې 4 روپیو ته ایران ګرځېدو. وقتی چې زه وزیر د مالیې شوم ډاکټر صاحب عبدالله په یاد به دوی وزارت خارجه کې وو. دا ټول وزارت مالیې کې 14 دانې چوکۍ نه پیدا کېدې او وقتی چې د کرزي صاحب بیانیم زه لا مشاور وم د توکیو اول کنفرانس دپاره لیکل نو تنها وزارت خارجه کې څه چوکۍ وې او یو سالون او 3 هفته مکمل اما در تمام وزارت خارجه جناب دکتر صاحب یادتان است که یک بخاری پیدا نمیشد. اموک ټول تاسیسات په همدې رقم و. دلته خبره د دې ده چې بیرق د حب الوطن سمبول ده. افغان‌ها همیشه حب الوطن قوی داشتیم و این حب الوطن است که ما را تفکیک میکنه چون تعهد از حب الوطن پیدا میشه، نیت از حب الوطن پیدا میشه، اراده از حب الوطن پیدا میشه
و مانای از این چیست؟ مانای از ایست که ما تسلیم طرحهای که در او بربادی افغانستان باشه و از بیرون کشور تهیه شده باشه و از طرف شبکه‌ای که افغانستان میخوان به یک میدان جنگ تبدیل کنن تسلیم شده نمید. بیرق ما به صورت خلاص تمثال استواری عزم و اراده ملی ماست او دی که څوک شک نه لري. زه غواړم هم څه خاطرات تو باندې تاکید وکړم او هم له طالبانو نه څو پوښتنې وکړم. پوښتنه مې دا ده د طالبانو په واکداري په زمانه کې یوه ملي پروژه چې هغې کې د افغانستان د خلکو ګټه پلیس و. آیا یک برنامه یک پروژه در سر تا سر افغانستان در دوران حکومتداری از اینا پیاده شد؟ دوم، آیا د دوی مشران د ولس ته توضیحات ورکړي دي چې ولې اسامه د دې ولس په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړ؟ خو که میلمه و موږ ته خو ډېر میلمه راغلي په ټول د تاریخ لاره به پیدا کېده چې بل چیرې ولیږو. نو دلته یو سوال په کار ده چې راتلونکي باندې تاثیر لري. آیا د افغانستان ملي ګټو ته ژمن یو او یا د شبکو ته؟ دلته ضرور ده چې دوی د دې پوښتنې ته او دا چې افغانستان په ټول نړۍ کې په تورنامه یادېده، د وګړو د وژنو، د ښځو د محرومیت او دا. آیا دا غواړئ تکرار کړئ؟ نو دلته مې څو پوښتنې دي. لومړی پوښتنه مې دا ده، غواړئ چې سوریه سو؟ آیا یو اوږده جنگ ته برابري نیسئ؟ آیا د عواقب د دې اعمالو نه چې شروع کړي دي خبر یې؟ که فکر کوئ چې دا وطن ټول خلک درته تسلیمیږي او نور ګاونډي به یوازې پرېږدي او هر څه چې زړه غواړي کوی سئ، دې باندې ژور فکر وکړئ. دوم، غواړئ چې دا څه آبادي چې راغلی ده برته ویجاړه سي؟ دا ښارونه، دا بندونه، دا سړکونه، هوایي اډې، دا ټول څه چې لاس راغلي دا خو د ولس شتمني ده. دا په یو چا باندې یا بل چا باندې تړلې نه ده. د دې شتمني دپاره څه فکر لرئ؟ هره ورځ چې دا اور باندې اچوئ، د دې اور نتیجه کې څوک سوځي؟ که مکتبونه سوځي، مانای ځوانانو ته او د ښایسته ماشومانو ته، پیغلې او ځوانانو ته څه ده؟ غواړئ چې قومي، سمتي، مذهبي جګړې په دې وطن کې په بنیادي بدۍ باندې بدل سي؟ د سپین بولدک قصې ته څه ځواب لرئ؟ آیا دا به د خلکو ټولول دي؟ آیا دا اسلامي نظام کې راوستل دي یا د بدیو شروع ده؟ او تاسې پوهیږئ چې دې وطن کې چې بدۍ شروع سي، غیر له دې نه چې د تیږې لاره ورباندې او برته خلک ټول سي 50 کاله، آیا د نفاق تخم کرئ یا اتفاق ته آماده کیږي؟ خاصتا آیا غواړئ چې ملي ځواکونه چې د افغانستان ملي پانګه ده،
او ملي ادارې او ملي پروژې بنسټونه وران سي یا غواړئ چې دا په اتحاد راولو. خاصتا دا د بربادۍ طرح د تاسې دي یا د پردو دي. دا شبکې څوک دي چې د افغانستان بربادي غواړي؟ لطفاً ځواب راکړئ. بلې خواته د سولې غږ ده. ټول افغانان په سولې باندې اجماع لري. آیا داسې افغان هم لیدلی ده چې سولې ته نه ووایي؟ مگر همیشه کلماتی که با صلح میآید صلح با عزت و پایدار، صلح که در او آینده تمام افغان‌ها محفوظ باشه. در صلح تمام قوت‌های پراکنده افغانستان جمع شده میتونه به اتفاق آمده میتونه. اگر در صلح عادلانه و پایدار به زودی ممکنه به موافقت برسیم، از تمام دردهای افغانستان، درد کرونا رو ببینین، درد خشکسالی رو ببینین، درد بیجای شدگی رو ببینین، این دردها ملهم میخواه، اتفاق میخواه. و روزانه چرا ده ها افغان، باز دفعه صدها افغان جان خدا قربانی کنن؟ آیا جنگ راست یا صلح راست؟ اما پیغام در داده دا گلاله وطن در طولو ده راسی چی جوڑی کو خلکو ته د اتفاق پیغام ورکي، خلکو ته د ملي وحدت پیغام ورکي او لازمه ده چې ټول سره ټول سو. ما که طفل بودیم، چون امروز اطفال عزیز ششتن، این سه رنگ بر مایی رقم تعبیر میکردن. بخش سیاه نماینده و روزای سیاهی است که سر افغانستان تجاوز شد. رنگ سرخ رنگ قربانیای ما، رنگ فداکاریای ما، رنگ استادگیای ما و رنگ جهاد مقدس ما و رنگ سبز رنگ امید ماست. افغانستان یو باغ ده چې ټول پکې زایده ایسي، ټول ګلان پکې جایده ایسي، ټول اموږ اقوام میرمنې ښځې اموږ اقشار ټول پکې په اتفاق کې ژوند کولی سي. آخری خبرمه دوه دي. لومړی ولس څه غواړي؟ زه خو په دوامداره توګه په سفر کې تر ټولو نه لومړی ولس د وینې د تویدلو ختم غواړي. ملت افغانستان آرزوی واضح داره که صلح بیاید به ختم تمام خونریزی ها و تمام قتل و قتال شد. یه آرزوی هر مرد و زن افغان است و میخواهیم که در داخل یک نظام که آینده ما را و حقوق ما را تأمین کرده بتونه با هم زندگی کنیم. پیام مردم افغانستان پیام زندگی مشترک است، پیام آبادی سر تهداب آمده با کمبودیاش و رفع از ایناست. ملت افغانستان یک دولت قوی میخواد، دولتی که بتونه از این ملت با اقتدار نمایندگی کنه. معنای دولت قوی دولت زور و خشن نیست، دولت قانون است. دولتی که در او حاکمیت قانون و استفاده از تکنولوژی های معاصر بتونه هم ما را با هم وصل کنه، یک دولت که از شهروندا نمایندگی کنه. ملت افغانستان خواستار وحدت ملی و اتفاق است. میخواهد تمام مردم افغانستان خود در آینه دولت و اقتصاد و ملت ببینن. دولت افغانستان میخواهد که نقش سه اکثریت، زنا، جوانا او بیوزلی، هر سیش تامین شد. دولت افغانستان، ملت افغانستان آرزوی زندگی داره، نه مرگ. بنابراین من میخوام براتون با وضاحت اطمینان بدم که هم نیت، هم اراده، هم برنامه و هم پلان عمل واضح بر تغییر وضعیت داره. نیت ما 6 بار
در صحیح بخاری ذکر از نیت شده و هم در صحیح مسلم. نیت ما نیت حفظ ارزش ها، نیت آوردن صلح پایدار و نظم قابل اعتماد در داخل کشور است. از این جهت اگر طالبا معتقد به قضاوت شمشیر هستند، قوای دفاعی و امنیتی افغانستان حاضر هستند که باز جوابشان به شمشیر بدن. اما این از خاطر عزیز که یک بنبست نظامی بیایه تا اینا به نتیجه برسن که استعمال زور نتیجه نمیده و یک راه حل سیاسی راه اساسی است. از این جهت پلان عمل آماده است، انشالله تعالی به زودی شاهد تغییرات خواهد باشیم. بیا هم په آخر کې تاسو له ټولو له حضور نه مننه کوم. موږ د یو ولس پایز هر څه چې مشکلاتو د شل کالو کې ډېرې لاسروانې لرو. امروز جایداد را که افغانا دارن، جایداد شخصیشون صدها میلیاردها دلار ارزش داره. امید را که افغانا سر آینده خود دارن سرش قیمت گذاشته نمیتون. تحرک را که افغانا دارن، ظرفیت هایی که در بین افغانا پیدا شده ظرفیت های بی‌نظیر است. افغانستان میتونه سر پای خود استاد شد. ما مجبور نخواد بودیم که به صورت دوامدار وابسته به صدقه بین المللی باشیم. یک فصل 20 ساله ما که یک مقطع خاص تاریخی مناسبات ما بود با دنیا تغییر کرده، یک فصل نو ایجاد شد و در این فصل تمرکز همه روی پیشرفت اقتصادی افغانستان، بهبود زندگی مردم افغانستان، رفع مشکلات و محرومیت ها خود. همچنین منطقه یک شریک عمده ثبات و رفاه افغانستان است. یک افغانستان با ثبات موجب رفاه منطقوی شده میتونه که 10 میلیون انسان زندگیش از فقر به رفاه بدل کنه. خدای ناکرده یک افغانستان بی ثبات منطقه را به صورت اساسی متاثر خواهد کرد. ما امیدوار هستم که همه رای پیشرفت، رای امید و رای آمادگی برای یک صلح پایدار و صلح عادلانه را ترکیب کنیم تا بتانیم پل را که ترسیم کردیم که از جنگ به ثبات و رفاه دائمی برویم عملی شود. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.